السلام علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته له افغانستان څخه د صادراتو د فرصتونو په هکله خبرې وکړم. دا چې موږ په خپل هیواد کې کوم ظرفیت لرو، کوم توکي تولیدوو او کوم توکي دي د افغانستان چې هغه باید بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو او هغه توکي د بهرنیو هیوادونو په بازارونو کې ښه نوم او شهرت لري، او بل دا چې کوم توکي دي چې افغانستان په هغه کې موزیت او یا هم ګټه لري او هغه توکي کولی شي په بهرنیو هیوادونو کې رقابت وکړلی شي له نورو توکو سره. ویډیو تر پایه راسره وګورئ، له خپل ملګرو سره شریکه کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. که چیرې موږ وغواړو یو کاروبار پیل کړو یا یو کاروبار ته پرمختګ ورکړو او یا هم یو کاروبار له ماتې څخه وژغورو، نو موږ خرڅلاو ته اړتیا لرو. یعنې خرڅلاو چې دی د یوه کاروبار یو حرکت کوونکی زړه تشکیلوي. کله چې په یوه کاروبار کې خرڅلاو نه وي، کله چې په یوه کاروبار کې د خرڅلاو سیستم برابر نه وي، نو هغه کار هیڅکله پرمختګ نشي کولی. نو د دې لپاره چې تاسو د افغانستان څخه صادرات شروع کړئ، د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته افغاني توکي ولېږدوئ، تاسو باید لومړی د هغې لپاره په خرڅلاو فکر وکړئ، د هغوی لپاره یو بازار پیدا کړئ او وروسته له هغې څخه اقدام وکړئ او هغه توکي بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوئ. لومړی غواړم تاسو ته دا بیان کړم چې کومې لارې دي چې موږ کولی شو د هغې په واسطه بهرنیو هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړو، بهرنیو بازارونو ته خپل افغاني محصولات ولېږدوو. لومړۍ لاره چې دا هغه د اړیکو ټینګول دي. د اړیکو د ټینګولو تر ټولو مهمه وسیله چې دا هغه ایمیل دی. تاسو باید یو رسمي ایمیل جوړ کړئ، تاسو باید یو رسمي ویب سایټ جوړ کړئ د خپل شرکت لپاره، او له فری ایمیلونو څخه، له وړیا سرویسونو څخه لکه جیمیل ډاټ کام، یاهو ډاټ کام یا افټلوک ډاټ کام او یا هم نور چې عامه خلک استفاده کوي، د هغې لپاره تاسو په خپل کاروبار کې استفاده مه کوئ. یعنې تاسو باید یو خپل ایمیل ولرئ د خپل شرکت په نامه، د خپل بزنس په نامه، او د هغه ایمیل څخه تاسو نورو هیوادونو ته، نورو شرکتونو ته، د سیمې او نړۍ هیوادونو ته تاسو ایمیل وکړئ. کله چې تاسو یو رسمي ایمیل ولرئ، دا معنی لري چې تاسو د کاروبار لباس اغوستی دی، تاسو رسمي لباس اغوستی دی او تاسو د عامه لارو څخه او همدارنګه د عادي لارو څخه استفاده نه کوئ. او بل دا چې مقابل لوری، مقابل شرکت، مقابله کمپنۍ په تاسو باندې باور نه کوي تر څو تاسو یو رسمي ایمیل ونه لرئ، تاسو یو ویب سایټ ونه لرئ. نو د دې لپاره چې تاسو توکي صادروئ له افغانستان څخه، تاسو ته ضروره ده چې یو ایمیل یا همدارنګه یو ویب سایټ د ځان لپاره اختصاصي جوړ کړئ. کله چې تاسو ایمیل جوړ کړلو، ویب سایټ مو جوړ کړلو، د هغې طریقه تاسو کولی شئ له مقابلو شرکتونو سره او همدارنګه له مقابلو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړئ. بله لاره د دې لپاره چې تاسو اړیکې ټینګې کړئ او خپل افغاني محصولات د هغوی لپاره معرفي کړئ او د هغوی سره اړیکه ونیسئ، هغه د بي ټو بي یا بزنس ټو بزنس ویب سایټونو کې نوملیکنه کول دي. بزنس ټو بزنس ویب سایټونه چې دي هغه کاروبارونه یو له بل سره نښلوي، یعنې فابریکې له نورو فابریکو سره وصلوي، یو شرکت له بل شرکت سره وصلوي. منابع هلته پیدا کېږي، هلته د سرچینو کمبود هېڅ نه پیدا کېږي، ځکه هلته ډېر شرکتونه دي چې په هماغه برخه کې خدمات او یا هم اجناس وړاندې کوي. بي ټو بي ویب سایټونه لکه علي بابا ډاټ کام چې په چین کې دی، وګورئ په چین کې چې څه فابریکې دي هغه په علي بابا ډاټ کام کې ثبت او راجستر شوي دي. همدارنګه د آسیا د جنوب فابریکې چې دي د جنوبي آسیا د هیوادونو، د شرقي آسیا د هیوادونو او همدارنګه د نړۍ د نورو هیوادونو فابریکې په علي بابا ډاټ کام کې هلته ثبت شوي دي. نو د دې لپاره چې تاسو یو شرکت یا او نورو فابریکو ته توکي لیږدوئ یا د هغې خام مواد پوره کوئ، د بېلګې په توګه زعفران تاسو هغې ته انتقالوئ، د افغانستان زعفران، تاسو هلته نوملیکنه وکړئ، هلته تاسو د ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړئ، هلته ځان راجستر کړئ، او کله چې هلته سرچ وشي د همدغه موادو په هکله، د افغاني توکو په هکله، تاسو هلته حضور لرئ، هغه مقابل شرکتونه له تاسو سره اړیکه ټینګوي. همدارنګه تاسو کولی شئ په انډیا مارک ډاټ کام کې چې هغه هم یو بي ټو بي ویب سایټ دی، همدارنګه په اروپا کې، په امریکا کې او د نورو نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ډېر بي ټو بي یا بزنس ټو بزنس ویب سایټونه دي چې هغه کاروبارونه یو له بل سره وصلوي. تاسو کولی شئ په هغې کې نوملیکنه وکړئ. بله د اړیکو ټینګولو لاره چې د هغه په بي ټو سي یا بزنس ټو کسټمر ویب سایټونو کې نوملیکنه کول دي، یعنې هغه ویب سایټونه چې هغه بزنسونه له پیرودونکو سره وصل کوي یا نښلوي. په هغې کې تاسو کولی شئ د ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړئ، لکه امازون ډاټ کام یا هم ای بی ډاټ کام. هلته کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړ، هلته تاسو کولی شئ په پرچون توګه هغه افغاني محصولات لکه قالینې، لکه زعفران، لکه وچې مېوې، همدارنګه قیمتي ډبرې تاسو هلته خرڅ کړئ او د افغانستان توکي د نورو نړۍ د هیوادونو خلکو ته وروښایئ او هغه ورته انتقال کړئ. بله د اړیکو ټینګولو لاره چې ده هغه په اقتصادي نندارتونونو کې، همدارنګه په سوداګریزو نندارتونونو کې ګډون کول دي. هغه نندارتونونه چې په اماراتو کې، په چین کې، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادونو کې دایریږي
او هغه تاسو د محصولاتو سره ورته والی لري، تاسو کولی شئ چې په هغه نندارتونونو کې ګډون وکړئ او افغاني توکو ته یو غرفه ونیسئ او افغاني توکي د نړۍ هیوادونو ته، د نړۍ خلکو ته معرفي کړئ او دا توکي چې دي د نړۍ د ټولو هیوادونو سره کولی شي رقابت وکړي. یوازې فقط دا ضرور ده چې تاسو لاس په کار شئ. د اړیکو ټینګولو بله لاره چې ده هغه د سوداګرۍ د ګډو خونو یا د ګډو اطاقونو څخه ګټه اخیستل دي، لکه د افغانستان ایران د سوداګرۍ ګټه خونه، د افغانستان هند د سوداګرۍ ګټه خونه، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګټه خونه، او همدارنګه د نورو هیوادونو سره موږ ګډې خونې لرو، ګډ اطاقونه لرو. د هغوی سره تاسو کولی شئ کښېنئ، مشوره ورسره وکړئ او د هغو له طریقه تاسو د همغه هیوادونو له بازارونو څخه معلومات ترلاسه کړئ او هلته افغاني توکي ولېږدوئ. د اړیکو ټینګولو بله لاره چې ده هغه له اقتصادي او سوداګریزو آتشو څخه په سفارتونو کې استفاده کول دي. وګورئ افغانستان تقریبا د نړۍ په ډېرو پیاوړو هیوادونو کې سفارت لري او هلته اقتصادي نمایندګي او همدارنګه اقتصادي آتشه لري. تاسو کولی شئ د هغوی سره اړیکه ونیسئ او هغوی د تاسو لپاره کولی شي یوه ښه لارښوونه وکړي. او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سفارت لري او دلته اقتصادي آتشه لري، تاسو کولی شئ د هغوی سره د ملاقات وخت ونیسئ، هغوی ته ایمیل وکړئ او د هغوی سره د دغه توکو د صادراتو په هکله وغږیږئ. خو یو شي ته باید ډېره پاملرنه وکړئ، هغه دي چې تاسو هغه هیواد ته چې صادرات کوئ د همغه هیواد د ګمرکاتو، د شرایطو، د تعرفو، د مالیاتو او همدارنګه د هغه هیواد د ستاندردونو په هکله باید تاسو مطالعه وکړئ، تر څو تاسو له دې ځای څخه چې کوم جنس لېږدوئ د همغه هیواد د ستاندردونو مطابق وي، د همغه ډول یې پاکیجینګ وي، همغه ډول یې بسته‌بندي وي او د همغه هیواد شرایط تاسو باید په نظر کې نیولي وي. که چیرې تاسو د هغه هیواد شرایط په نظر کې ونه نیسئ، د ګمرک څخه مال بیرته مستردیږي او تاسو ته بیرته رالېږدوي. اوس راځم دې ته چې موږ کوم توکي کولی شو له افغانستان څخه صادر کړو او په کومو توکو کې موږ مزیت لرو. د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ د راپور پر اساس موږ کولی شو په افغانستان کې د 6 توکو صادرات په ډېره ګټه سره ترسره کړو. یعنې افغانستان په 6 توکو کې یوه ګټه لري، یو مزیت لري او هغه توکي دي چې د افغانستان دولت هم د هغې څخه ملاتړ کوي او په نړۍ کې هغه هم په لوړه سطحه کولی شي رقابت وکړي او لومړی مقام لري. لومړی هغه چې دي هغه زعفران دي، دوهم چې دي وچې میوې دي، دریم چې دي تازه میوې دي، څلورم چې دي قیمتي ډبرې دي، پنځم چې دي مرمرې ډبرې دي او شپږم چې دي هغه قالینې دي. اوس راځم دې ته چې په هره برخه کې چې موږ پانګونه کوو او هر برخه ته چې موږ داخلیږو کوم شیان باید په نظر کې ونیسو. لومړی راځم زعفرانو ته. کله چیرې تاسو وغواړئ له افغانستان څخه د زعفرانو صادرات پیل کړئ، زه د تاسو لپاره دا وړاندیزوم. یو خو دا چې زعفران چې دي په افغانستان کې ډېر تولیدیږي، د افغانستان جغرافیه، د افغانستان هره سیمه د زعفرانو د تولید لپاره یو مناسبه ده. بل دا چې موږ په زعفرانو کې په نړۍ کې لومړی مقام لرو. د افغانستان زعفران چې دي د ټولې نړۍ سره کولی شي رقابت وکړي. او بل دا چې زموږ رقیبان چې دي هغه زموږ څخه په ټیټ کیفیت زعفران تولیدوي، لکه ایران یا هسپانیا یا نور هیوادونه. نو بل دا چې زعفران ډېر کم حجم نیسي، ډېر کم وزن لري او ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ هغه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړئ او په اسانه هغه تاسو بل هیواد ته ولېږدوئ او صادر یې کړئ. نو تاسو باید په دې برخه کې یو سوداګریز نوم رامنځته کړئ، په دغه برخه کې برانډینګ وکړئ، بازار موندنه ورته وکړئ او متفاوت کار وکړئ. وګورئ هغه هیوادونه لکه ایران یا لکه هسپانیا یا نور هیوادونه هغوی ډېر کار کړی دی په دغه برخه کې. که څه هم د موږ زعفران اول دي خو هغوی ډېر یې خرڅوي. موږ باید په دغه برخه کې ډېر زحمت وباسو، موږ باید په دغه برخه کې ډېر نوښت او ډېر خلاقیت وکړو تر څو هغه بازارونه چې دغه هیوادونه له موږ څخه نیولي دي یا زموږ زعفران دوی وړي په خپل نامه یې نورو هیوادونو یا نورو بازارونو ته رسوي. دې مخه باید موږ ونیسو، خپله لاس په کار شو، خپله یو برانډ جوړ کړو، یو سوداګریز نوم جوړ کړو او په دغه برخه کې سم کار وکړو. دوهم محصول چې هغه باید صادر شي له افغانستان څخه هغه وچې میوې دي. وچې میوې په افغانستان کې په ډېره لوړه پیمانه تولیدیږي او د افغانستان په اقتصاد کې ډېر لوړ ارزښت لري. وچې میوې په افغانستان کې تقریبا په هره سیمه کې په مختلفو بڼو سره په مختلفو مزو او خوندونو سره تولیدیږي. تاسو باید یوازې د هغه هیواد ستاندردونه په نظر کې ونیسئ، کوم هیواد ته چې تاسو هغه میوې صادروئ په هغه شکل سره چې په کلي کې هغه میوه تولیدیږي او بیا هغه وچیږي. نو په همغه شکل سره تاسو باید هغه صادره نه کړئ، بلکې هغه تاسو باید په ښه ماشینرۍ سره وچه کړئ. هغه باید تاسو د هغه هیواد ستاندردونو ته په نظر کتلو سره پاکیجینګ کړئ، بسته‌بندي یې کړئ او د هغې څخه وروسته لیبلینګ په باندې سریح کړئ د خپل شرکت مو د خپلې کمپنۍ مو. وروسته له هغې څخه تاسو کولی شئ نورو هیوادونو ته صادره کړئ. او که چیرې تاسو په دغه برخه کې پانګونه وکړئ، د افغانستان میوې د سیمې په هیوادونو کې او همدارنګه د نړۍ په هیوادونو کې ډېر لوړ مقام لري او ډېر شهرت لري. په تېره بیا کشمیش، د قندهار کشمیش د هند په بازارونو کې، د اماراتو په بازارونو کې او همدارنګه د اروپا په بازارونو کې یو ځانګړی نوم لري.
دریم محصول چې افغانستان په هغه کې مزیت لري هغه تازه میوې دي. تازه میوې هم د افغانستان په مختلفو سیمو او په مختلفو ولایتونو کې تولیدېږي. که چیرې تاسو په دغه برخه کې پانګونه وکړئ، سمکار وکړئ او هغه د سیمې هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو بازارونو ته انتقال کړئ، نو تاسو کولی شئ په دغه برخه کې بریالیتوب ته ورسیږئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د تازه میوې بازار ته هر کال کیدلی شي له 40,000 څخه تر 50,000 پورې کارګر داخل شي او د خپل هیوادوالو لپاره تاسو کولی شئ د کار زمینه په دغه برخه کې رامنځته کړئ. څلورم محصول چې هغه باید له افغانستان څخه صادر شي او افغانستان په هغه کې یو مزیت لري هغه د مرمرو ډبرې دي. د مرمرو ډبرې د افغانستان د اقتصاد یو بنسټ تشکیلوي، ځکه چې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د افغانستان د مرمرو ډبرو ارزښت تر 200 میلیارډ ډالرو ډیر اټکل شوی دی. یعنی که چیرته د افغانستان د مرمرو ډبرې په ښه شکل سره استخراج شي، هغه ښه پاله شي او همدارنګه د سیمې هیوادونو ته صادر شي، په افغانستان کې مصرف شي، هغه د افغانستان اقتصاد هم کولی شي جوړ کړي، د افغانستان د خلکو اقتصاد هم کولی شي جوړ کړي او په دغه برخه کې که چیرې تاسو پانګونه وکړئ یا صادرات پیل کړئ، بریالیتوب له تاسو څخه لرې نه دی. پنځم محصول چې هغه باید له افغانستان څخه صادر شي او افغانستان په هغه کې یو مزیت لري هغه قیمتي ډبرې دي. د افغانستان په ډیرو سیمو کې په تیره بیا په پنجشیر، بدخشان او نورو ولایتونو کې ډیرې قیمتي ډبرې پیدا کیږي چې هغه که په ښه شکل سره پاله شي، ښه ډیزاین شي او هغه صادر شي، بهرنیو هیوادونو کې ورته بازار موندنه وشي، مارکیټینګ ورته وشي، هغه په ډیر ښه شکل سره کولی شي چې د سیمې د هیوادونو له قیمتي ډبرو سره رقابت وکړي. او بل دا چې دا ډبرې چې دي یو خاص رنګ لري، یو خاص کیفیت لري. یوازې دا ده چې تاسو باید په دغه برخه کې پانګونه وکړئ، یو سوداګریز نوم رامنځته کړئ او هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر کړئ. شپږم محصول چې له افغانستان څخه ډیر صادریږي او افغانستان د هغه په تولید کې یو مزیت یا هم ګټه لري هغه قالین دي. د افغانستان قالین په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی او همدارنګه د افغانستان قالین د کیفیت، رنګ او جنسیت له لحاظه لومړی مقام لري. که چیرې تاسو په دغه برخه کې سمه پانګونه وکړئ، د سیمې هیوادونو ته هغه انتقال کړئ او په دغه برخه کې یو سوداګریز نوم رامنځته کړئ، په دې خاطر چې د نورو هیوادونو سوداګر چې دي، د نورو هیوادونو تجاران چې دي، هغه د افغانستان قالین وړي او په خپل نوم یې صادروي، لکه پاکستانیان یا ایرانیان او همدارنګه د نورو نړۍ سوداګر. نو تاسو که په دغه برخه کې سم کار وکړئ، یو سوداګریز نوم رامنځته کړئ او ښه مارکیټینګ ورته وکړئ او د نړۍ هیوادونو ته هغه انتقال کړئ او له هغو لارو چارو څخه استفاده وکړئ چې د ویډیو په سر کې مې تاسو ته بیان کړلې، نو تاسو کولی شئ په دغه برخه کې لوړې بریا ته ورسیږئ. د افغانستان د قالینې په صنعت کې تقریبا 1 میلیون خلک کاروبار کوي، یعنی 1 میلیون خلکو ته د کاروبار زمینه پیدا کړې ده. نو تاسو باید د خپلو هیوادوالو ملاتړ وکړئ، د هغوی تولید بهرنیو هیوادونو ته ورسوئ او په دغه برخه کې تاسو باید اقدام وکړئ او لاس په کار شئ. دې ته ورته په سلګونو محصولات پیدا کېږي چې موږ یې کولی شو له افغانستان څخه صادر کړو او خپلو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ باید له وارداتو څخه په صادراتو باندې ډیر تمرکز وکړو، ځکه په وارداتو کې زموږ د هیواد څخه پیسې وځي او دلته جنس انتقالیږي او د نورو نړۍ هیوادونو د خلکو ته کار پیدا کېږي. او په صادراتو کې زموږ خپلو هیوادوالو ته کار پیدا کېږي او دلته پیسې داخلېږي. کله چې دلته پیسې داخلي شي، زموږ هیوادوالو ته کار پیدا شي، زموږ د هیواد اقتصاد پیاوړی کېږي. نو تاسو باید خپل هیواد اقتصاد ته پاملرنه وکړئ او افغاني محصولات د نړۍ ټولو هیوادونو ته صادر کړئ. 7 میلیارډ نفوس چې په جهان کې دی، تاسو باید په هغه باندې پاملرنه وکړئ. په افغانستان کې یوازې 15 میلیونه خلک دي. باید د دغه 15 میلیونو محصولات چې دي دلته چې موږ تولیدولی شو، هغه باید موږ د نړۍ 7 میلیارډ خلک چې دي هغوی ته صادر کړو او په هغوی باندې خرڅ کړو. که چیرې موږ صادراتي اقتصاد تقویت نه کړو، نو زموږ اقتصاد نشي کېدلی پرمختګ وکړي. هغه هیوادونه چې په نړۍ کې پرمختګ کړی دی، هغوی داخلي تولید، داخلي صنعت او همدارنګه صادراتو ته ډیره پاملرنه کړې ده. دا په یاد ولرئ چې باید کوچنی یو کاروبار پیل کړو، په هغه کې چټک پرمختګ وکړو او همدارنګه د هغې لپاره لوی فکر وکړو. د یو پرمختللي او قوي افغانستان په هیله.